بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو قدرمندو درنو مشرانو کشرانو السلام علیکم. زه ام ستاسو کوربه فرحات خان او ګرانو عزتمندو په دې ټایم باندې ما سره موجود دی دې طرف ته د حقيقي ازادي ټایګر د عمران خان خصوصي ټایګر د عمران خان سیب سره مینا کونکي او دې طرف ته وګورو نو زمونږ د بلوچستان غټ لیډر سیدام به اداره ته وایي چې ستاسو پلان دی د ریلی 23 مارچ باندې نو دا راته وایي چې څه تیاریانې دي. آیا تاسو د دې تیاری لپاره د عمران خان سیب سره ملاتړ جوړیږي او د عمران خان سیب سره د حقيقي ازادي ټایګر سي دي دا پروټیسټ چې کوي دا ریلی چې ریکارډ کوي نو د دې څه ترتیب دی جی؟ اول خو یو جان مننه بالکل مش خپل ملګرو سره پر رابطه کیو مش 23 تاریخ افطاری کو افطاری بعد مش ترنول په مقام هغه بعد مش د کوم کشمیر هایوی دا په دا روټ باندې مش رازو نېشنل پریس کلب ته الته بیا مش کوم مین مقصد دی کوم مقصد لپاره چې دا ریلی مش باسو نو مقصد الته بیانو هغه بعد بس موږ ریلی اختتام پذیری. اصل مقصد د ریلی غا د خان صاحب ریایي په والا میسج دی او زموږ کوم منډیټ چې دی غلا کړی دی د غلا منډیټ بیرته واپس ورکولو لپاره یو میسج دی. ا میسج به عوام ته رسو او چې کوم زموږ 30 تاریخ را روانه جلسه د اسلام آباد کې د ا جلسه اگای مهم لپاره هم دا ریلی ده او بل 23 تاریخ بالکل زموږ خپل لیډر دا شای کال کړی دی چې یو مې د پاپ ورځ په سړک باید د چې موږ ملګری راوځي نو موږ خپل ملګرو ته عمر دا خواست کو ک تنظیمي و د دارانی ک ام پی ای زی ام ان ای زی باید دا چې موږ ګرد 23 تاریخ ګڼ شمیر تعداد کې اوزو او په د ملک چې کوم حالات دي د حالات مخنیول کو او د ملک چې کوم معاملات په غلطه سمت کې روان دي دا درست سمت راوړو نو د لپاره لازم ملزوم دي چې موږ جدوجہد وکړو مزاحمت وکړو. سدام به اداره ته وایي چې دلته چونکه تاسو د بلوچستان صوبې سره تعلق لري او دا ټولي زمونږه خوږی صوبې دي خو دا ته وایي چې دلته کې بلوچستان یو غټه طبقه چې دلته پراته ده او هغه دلته کې موجود دي نو آیا تاسو هغه ته هم کال کوي چې تاسو سره مرسته وکړي؟ زه د بلوچستان ملګرو ته سپیشلی دا خواست کوم او د کې پی ملګرو ته سپیشلی دا خواست کوم چې تای به خامخا په دارې کې شرکت کوي او تای هر موقع باندې دا ثابت کړی ده چې تای کې دی نمبر 804 سره وفادار یاست کله 8 فروری الیکشن کله هغه هر احتجاج کالی په بلوچستان کې هم ملګرو دا ثابت کړی ده او په خیبر پختونخوا کې هم دا ثابت کړی ده او په اورال پاکستان کې دا ثابت کړی ده نو موږ دا خواست کوو چې 23 تاریخ خصوصا د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او آس پاس چې کوم اسلام آباد مضافات علاقې دي په دغه هر یونین کونسل کې کوم زموږ ذمہوار ملګری دي دوی موږ دا اپیل دي چې په دارې لیکي د زموږ سرګن شمیر تعداد کې شرکت وکړي. یو جهان مننه جی مونږ سره اوسه په دې طرف ته زموږ سره موجود دی قادر خان صاحب جی. قادر خان به تاسو چونکه د حقيقي ازادي ټایګر سپیشل ممبر هم یې نو دا راته وایي چې تاسو څه تیاریانې دي او څه پیغام دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه د حقيقي ازادي ټایګر سیکرټري جنرال پاکستان یم. نو غټو ترنول څنګه ولاکو د غټ کوم ځان دي کله بلوچستان دي کله کې پی کې دي کله اسلام آباد دي کله په پنجاب دي غټو خلکو ته موږ د خواسته سپ 23 تاریخ باندې 23 مارچ باندې یو مې د فهم ده په ترنول کې به ان شاء الله 15 بجې شپږ بجې یو کېدو روزه به افطارو یغه جاجب ان شاء الله راوځو کشمیر ایوی باندې با نېشنل پریس کلب ته ځو نو غټو رونو ته موږ د خواسته د عمران خان لپاره یو مت مسلمان دی عظیم لیډر لپاره بتاسي وځي د کال ور کړی دا اتبا موږ د ریالي کامیابوي را سره نو څنګه تاسو د عرض کوم مخته تاسو ول د ظلم جبر او بربریت مو سره اوسوي هغه باوجود موږ پاکستانیان ولر دی واقعي ازادي ټاګر دواره مکمل تور باندې ولر دي نو ان شاء الله دی الله په کوم سره موږ د خواسم تاسو کوي ترنول لګ کوم خلک دي اسلام آباد لګ پنډي کوم خلک دي د ترنول ته 23 مارچ باندې راسي شپږ بجې روزه به افطار کوي هغه بعد ان شاء الله نېشنل پریس کلب ته ځو دی الله په کوم سره د ریالي به کامیابوي دا غټ ځان غټو ته مخواسته دي. یو جهان مننه جی. یو بل تاسو کوم تاسو سره اکثر زما خبرې کیږي دا راته وایي چې کم کس د پی ټی آی جنډا اوچتای په لار زین هغه داغه اکثر گرفتاری او کی اوس خو بیا هم لګه سختی کما شوې ده خو د دې نه مخکې ډیره زیاته سختی و دا راته وایي چې خدا نه خواسته تاسو جلوس تاسو ریلی همیشه پر امن وي خو باوجود د هغه ک پولیس گرفتاری او کی کم خلک راځي کم کسان چې راځي نو خدا نه خواسته هغه تاسو پرابلم وینو داغه ذمہوار داغه ریسپانسیبل بتا سو یی مغدات لوار شعر توائف کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ قلم تیرے ہیں. عمران خان صاحب امت مظلومه عظیم لیډر ویلی سم مذهب د ټیپو سلطان ولا ځوان ان شاء الله تیروما حالانکه بادر شاه ظفر مو یو مسلمان لیډر وی ټیپو سلطان ولا راس د اختیار کړی ده ان شاء الله اگر تاسو کوم ونی ول سوی موږ جوابداري مکمل ان شاء الله را خلاص یدن پوری او موږ ذمہ دار یو خبر دی الله په کوم سره او دا یوم دفاع ورځ ده ترې مراش ورځ سو کوم څوک نسوي منی کولای دغه د پاکستان یوم دفاع ورځ ده دغه
باندې پاکستان عین او قانون مطابق موږ ته اجازه ده نو موږ ان شاء الله پاکستان عین او قانون مطابق هر کار کو د پالټي کې موږ دا ان شاء الله مکمل موږ سره وکلان ولاړ دي مکمل ماشاء الله خلک را سره ستا ان شاء الله سو گرفتار اسلاوون ورسې ان شاء الله د خلاصېدل مکمل د ذمہداري ده چې ذمہداري باندې خبره کو ان شاء الله یو جهان مننه جی د طرف ته زموږ موجود دي صدام ترین صاحب د بلوچستان یو غټ لیډر او الله تعالی دوی له ډیر زیات عزت ورکړ دوی هم د عمران خان صاحب په مینه کې دلته راغلي کني دوی تاسو ضرورت او دوی الیکشن وګټلو او سچ کم زیاتې نه د نورو امنیت سره شوي دي دغه شانتي زیاتې دا د دې زیاتې دا دوی سره نه ده دا بلکې د بلوچستان د عوام سره ده بلکې دا د پورا پاکستان سره زیاتې دي یو غریب کس همیشه دا سوچ کوي چې زه به ووټ ورکوم ماله پکار دی چې زه د خپل ووټ حق ادا کوم نو چې په دغه ورځ باندې عوام تلو او خپل ووټ حق ادا کوو نو پکار دا و چې زمونږ مشرانو له دا پکارو چې چاته ووټ میلاو شوی چاته منډیټ میلاو شوی نو پکار دا دی چې هغوی ته د حکومت په حواله کړی شي خو هغوی ته په حکومت ور نه کړی شو نو غریب مزدور په دې ټایم باندې ډیر زیات مایوسه شو او دویمه وجه دا ده چې سټیبیلیټي زموږ په ملک کې تر اوسه پورې را نغله د دې لومبه وجه دا ده چې چاته حق او چاله پکارو چا چې منډیټ اغسته او ته حکومت ورکړې نشو او اکا پی ډی ایم 2 چې د دوباره بیا رااله نو ګران عزتمندو په خپل دواګانو کې یاد ساتئ مونږ لا صدام ترین صاحب لا او قادر خان صاحب لا اجازه راکړئ څنګه چې تاسو ته دوی پیغام درکو نو تاسو لا پکار دی چې تاسو راوځئ نو تاسو د خپل حق د پر راوځي تاسو د عمران خان د پر نه راوځي او ایز ا انکر زه دا ویلې شمه زه دا پراود کوم چې په 73 ساله تاریخ کې زما په ملک کې داسې یو لیډر نه دی راغلی چې په هغه باندې د کرپشن کیس نشته د هغه په پرسنالټي سره دا کیسونه سوټ کیږي نه نو زه دا وایم چې دا څومره کیسونه چې په هغوی جوړ دي دا کیسونه د هغوی پرسنالټي سره میچنګ نه کوي پکار دا و چې د هغوی د پرسنالټي مطابق هغوی باندې کیسونه کړی شو نو موږ له ایز ا بینګ پاکستاني دا پکار دي زه دا خبره ولیکم چې زما خیبر پختونخوا صوبې ته او پاکستان ته هیلث کارت میلاو شوی دی نو هغه هیلث کارت چې دی هغه د هر غریب د هر ضرورتمند عزت د هر غریب د هر ضرورتمند انشورنس نو موږ د عمران خان صاحب د پاره زه په دې وجه وایم چې مالا هغوی 10 لک روپۍ انشورنس راکړی دی د دې نه مخکې 10 لک انشورنس مالا چانه دی راکړي فرحات خان له اجازه راکړي د صدام ترین صاحب سره او د قادر خان سره فرحات خان په خپل دواګانو کې یاد ساتي او زموږ دا ویډیو لګورئ نن سبا چې د ویورشپ ډیر زیات کم شوی دی نو کوشش کوئ چې دا ویډیو وګورئ د ثواب په نیت په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ الله نگهبان